پاکستان طالبانو ته امر کړی چې اوربند ونه کړئ، جګړې ته زور ورکړئ. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب تازه او کره معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال املا صالح وایي د پاکستان حکومت وسلوالو طالبانو ته امر کړی څو له افغان حکومت سره د اوربند پر ځای جګړو ته زور ورکړي. د صالح په خبره د پاکستان حکومت طالبانو مشرانو ته ویلي څو د اوربند پر ځای افغانستان کې د جګړو لاره خپله کړی، ځکه په وینا د طالبانو له لوري هیواد کې روان تاوتریخوالي ته په کاتو ویلی شي چې د دغه هیواد ګټې په جګړې او د تاوتریخوالي په دوام پورې تړلې دي. امرالله صالح چې د ملي پخلاینې عالي شورا دویمې ناستې ته په خبرو کې ویلي د سولې مذاکراتو دویم پړاو خبرو کې د اوربند په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو څخه هم ضمانت واخیستل شي. د ولسمشر لومړی مرستیال د افغانستان په جګړه کې بهرني لاسونه د داخلي لاسونو په پرتله ډیر یاد کړل او زیاته یې کړه چې د نړۍ هیوادونو په افغانستان کې خپل وسلې او مهمات کارولي دي. علي په دې اړه وایي یاد ولرئ چې د محاورو مشرانو، خبريالانو، مدني فعالانو په وژنه دا جګړه نه ګټل کیږي، ځکه په دې کار مو د خلکو زړونه مات کړي او دا چاره به نور هم د ولس پر وړاندې وشرموي. ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله بیا په دې ناسته کې سولې ته رسیدل د افغانستان د خلکو اړین ضرورت وبالو او زیاته یې کړه چې سولې ته د رسیدو په برخه کې د داخلي اجماع پر رامنځته کېدو سربیره سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. وړی وایي سولې ته رسیدل یوازینۍ لار ده چې د داخلي اجماع رامنځته کېدو سربیره نړیوال هم چمتو دي څو د سولې له پروسې د ملاتړ ترڅنګ په دې برخه کې د افغانانو مرسته وکړي. له دې سره پخوانی جهادي مشر عبدالرسول صیاب هم پر دې باور دی چې د سولې راوستو انفرادي هڅو تر دې مهاله کومه مثبته پایله نه ده لرلې، ځکه د نوموړي په خبره د څو نفرو یا فردي هڅې د حکومت مذاکراتي پلاوي دریځ کمزوری کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د خپلو خبرو په ترڅ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوي ته په خطاب کې وویل د افغانستان خلک سولې ته شدید اړتیا لري. تاسو دندې لرئ څو ولسونه خپلو هیلو ته ورسوئ. د افغانستان د سولې خبرې مرکچی پلاوي رئیس محمد معصوم ستانکزي یاد پلاوی ټول شموله وبالو او زیاته یې کړه پلاوي علماو د افغانستان جګړه تر سوال لاندې راولي او د برخه کې یو دایمي اوربند ته لار چمتو کړې ده. اسه حال کې دا چې ټکل شوی د افغانستان سولې مذاکراتو دویم پړاو خبرې له 10 ورځې په کمه موده کې بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي مشران، چارواکي او د افغان حکومت مرکچی پلاوي په دې اندي چې د سولې خبرو په لړ کې تر ټولو لومړی چې باید وشي د یو دایمي اوربند کېدل دي او په دې توګه د طالبانو له استازو هم غوښتي څو د خبرو په جریان کې اوربند ته غاړه کېږدي. افغان حکومت که څه هم تر دا مهاله د سولې مذاکراتو په لړ کې خپله دنده په ښه توګه اجرا کړې او له هیڅ ډول هڅو یې دریغ نه دی کړی، خو لا هم د وسلوالو طالبانو په ارادې شک لري، ځکه د طالبانو له لوري ورځ تر بلې د تاوتریخوالي ډېرېدل د دې ښکارندویي کوي چې دا ډله د جګړو او تاوتریخوالي په ډېرولو سره هڅه کوي چې د سولې په خبرو کې خپل امتیازات ډېر کړي. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښاد او آباد اوسئ.